درنو لیدونکو د شیرګل کریا نننۍ جمعې ورځې خپرونه مو دلته ځانګړې کړې ده. راغلي یو دلته د چای هوټل ته. کاکا زما تر څنګ ولاړ دی، دې سره به خبرې هم کوو. په لومړي قدم کې خپل ځان راته معرفي کړه کاکا. زما نوم دی عبدالغفار مسافر. دغه هوټل لرم یو 10 کاله کېږي انشاءالله، او ډېر ښایسته روان دی. الله دې راضي شي، موږ ترې راضي یو الحمدلله. خلیان روان دی او پردي خلک هم راسره دي، خپل هم راسره دي، ټول پکې راغونډ یو. کار روان دی ښه درس کې ډېر ښه دی چې کار روان دی. الله دې په لاسو باندې برکت کا. څومره ځلوبۍ ته د ورځې وباسې یا څومره خمبیر وباسې؟ د ورځې داسې وه چې یو 4-5 به خمبیره وځي او یو 15 منه 20 منه ځلوبۍ وځي. څومره شربت ولا سازوئ یا څومره بوره ورمانې مصرفوئ؟ 2 بوره 2 بورې بوره کو، یو 10 بوشکې ته راځي. دا بیا استعمالېږي، مازدیګر پورې ټول ختمېږي، بیا سبا بیا تازه جوړو. ډېر ښه دی. څومره کار در سره په دې د چایو په هوټل کې خلک کوي؟ ټول 10 کسان یو، د استادانو نه مه واره. ډېر ښه ماشاءالله. بیا خو د کار پراخه دی، الله دې نور هم همداسې پراخه. پوز ځلوبۍ په څو ورکوې؟ دا خو ژمی هم دی. په 500 افغانۍ. په 500 افغانۍ او ښه ښایسته ارزانه او پاک سوتره مال، یو ملاوټ نه لري، صفا سوتره شی دی. دا خلک پسې راځي وړي او دروله یې وړي. دلته هم خلک خوري ښه په پراخه او په زړور زړه باندې خوري، کوم مرض نه لري، کوم نسخه نه لري. شکایت خو به نه کوي چې مطلب شربت کې بل شی استعمالوي، شکرین استعمالوي؟ چا خو به شکایت نه کړی اوس؟ نه 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 دا داسې خبرې به نه پکې ګلوکوز شته، نه شکرین شته، نه یې پېژنو نه مچولي. ډېر ښه دی. تر څنګ د سموار کار هم شروع کړی دی. کاوي به هم جوړوئ که همداسې ځلوبۍ سره؟ نه کاوي ډېرې ورکو، ټول بازار له کاوي ورکو. کاوي ذایقه‌دارې ورکوئ؟ ډېرې ماشاءالله. اول څه رقم ښایسته راځي چې ذایقه‌داره شي؟ دغه چانس چې دی دا د اوبو دی. اوبه ښه صحیح وخوټ کوه، لاچي هم صحیح ده، خو که لاچي بیا نه مې وي که نه، دا اوبه لږې ښې پخې شي او چې ښې پخې شي بس دا قهوه ښه ښایسته راځي. اوبه چې پخې شي د اوبو په پخلي کې چانس شته. څو بجو پورې د ورځې دکان خلاصي؟ د ماښام د اذانه پورې خلاصي او صبح چې اذان نه وشي راځو، بس کار جوړو. کار چې ټول ترتیب شي جوړ شي د 10 بجو پورې زموږ ښه پراخ راشي، د 12 پورې. بیا 12 پورې مانځله لاړ شو، بیا چې مونځ وکړو بیا راځو، بیا د مازدیګر د جمعې پورې راشي، د ماښامه پورې راشي. بله الله دې همداسې کامیاب لره. څه پیغام لري اورېدونکو؟ منګه دا ویو چې د سړي در سړي دی الله کار روان کا، حلال کاروبار، ښایسته کاروبار، او چې کار وشي په سختۍ باندې او لږ په اسانۍ وشي او ښایسته وشي، دې کې انشاءالله چې برکت مي. او دا ټول ما سره یتیمان او ټول راسره داسې خلک دي، ټول غریب کار خلک دي راسره، ټول رانه خوشحاله دي او زه د الله نه ډېر راضي یم. الله دې زموږ نه راضي شي الحمدلله. ښه لاړم، کار روان دی. ډېره مننه. کور دې ودان چې موږ له دې وخت را ستا نه مننه. په لومړي قدم کې خپل ځان معرفي کړه. ما نوم زمان شاه دی، د ګولهي اوسېدونکی یم. ډېر ښه دی. څومره وخت کېږي چې دا دلته د هوټل کار شروع کړی؟ یاره زما خو تقریبا داسې وایي چې 20 کاله کېږي. ماشاءالله. اول سر د هوټل د شروع کېدو د تشي نه وه که سر نه دی همدا رقم پروګرام روان کړی؟ نه، زما اول پروګرام داسې و چې اول مې یخني پخ کړې وه، په لسګاډي کې مې راوړې وه او بیا حله بس الله وسه او توفیق برابر کړی راته. نو بس کله نه اوس الحمدلله موټره الله راکړې، که ښایسته زندګي الله راته برابره کړې الحمدلله. ماشاءالله. الله دې په کار کې نور هم برکت واچوه. څومره کارکوونکي تاسو سره دلته کار کوي د هوټل کې؟ یاره د 3 ساعت خو انشاءالله د خیره سره 15 دانې دي د خیره، او یو ما او پلار او زوی یو. ډېر ښه دی. څومره چڼه وباسې د ورځې؟ یاره چوله خو انشاءالله ډېره. درنو لیدونکو، حاجي صاحب زمان شاه ځانګړې چولې جوړوي، نوم یې ډېر زیات تللی دی په دې خاطر باندې چې ډېرې ذایقه‌دار یې راولي او مشهور هم دی. د چولې 2 روپۍ قیمت لري. دا 40 افغانۍ. 40 افغانۍ او 40 افغانۍ. او نور دې سره کم شي نه تیارې؟ دې سره چرګ دی، اینه ده، کیمه ده، لوبیا ده، چولې دي، یخني ده. څو بجو پورې ورځې ستا دکانداري دلته؟ موږ انشاءالله د 1 بجې پورې دکانداري جمعې کې او اوړي کې د 12 نیمو پورې 1 پورې هلته مې. ډېر ښه دی. د خپل کال نه راضي؟ الحمدلله و شکر لله. ډېر ښه دی. اخري کې د پیغام اورېدونکو ده بس الله دې وکړي چې بس موږ ته دعاګانې وکړي او موږ مخ په وړاندې نور هم لاړ شو د خیره سره. د ټولو خپرونه خوښه شوي او تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کړي. ډېره مننه. کور دې ودان چې موږ له دې وخت راکړې. مخه دې ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درنو لیدونکو، په دې هیله چې خپرونه هم خوښه شوې وي. باقاعده د شیرګل کریا د بازار منظرې او نندارې به تاسو هم لیدلي. که خپرونه هم خوښه شوې وي، تر بیا حاضرېدو پور قربا فرمان الله صادقیار او کمرمین اسرار فضلي له اجازه ورکوي. ښې چارې که خپرونه مو خوښه شوه مخکې شیر کړئ د شیرګل میډیا یوټیوب او چینل نه. ډېره مننه.